تازه خبر امریکایي استازو غوښتنه کړې ده چې ولسمشر غني د 1.9 میلیونه ډالرو د غلا په تور محاکمه کړای شي. د امریکا د کانګریس غړو غوښتنه کړې څو اشرف غني د 1.9 میلیونه ډالرو د تښتولو په تور محاکمه شي. امریکایي استازي وایي د جو بایدن اداره د اشرف غني له لوري د پیسو د لیږد مسله په جدي توګه وڅېړي. د پاکس نیوز د خبر له مخې د امریکا جمهوري غوښتونکو استازو ویلي داسې ادعا شتون لري چې ګواکې اشرف غني له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیونه ډالر لیږدولي دي او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. پاکس نیوز وایي امریکایي استازو په همدې تړاو د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیږد هم لیږلی دی څو دا مسله ټولې نړۍ ته واضح کړي. د جمهوري غوښتونکو ارشد استازي جیمز کامر د امریکا په سنا جرګه کې ویلي چې د اګست تر 21 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دغې مسالې د سپیناوي لپاره وخت ورکړی دی. یادو استازو ویلي که د پیسو لیږد حقیقت ولري نو امریکا باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ دا پیسې بیرته افغانستان ته وګرځوي او اشرف غني دي د میلیونونو ډالرو د اختلاس او تښتولو په تور محاکمه کړای شي. بلخوا د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم غړي مکسیکو ته ورسېدي. د دې ټیم غړو له یاد هیواد مننه کړې چې د راتلونکي لپاره د دوی هیلې او خوبونه وژغورل. د افغانستان د روباټیک ټیم دغه ښځینه غړي کابل ته د طالبانو تر داخلېدو وروسته له هیواد څخه وتلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.